السلام علیکم دوستانو. حمزه بن دلیج به په راتلونکي نږدې وخت کې انشاءالله تعالی د زندان څخه راخلاص شي. کومو دوستانو ته چې معلومات نشته چې حمزه بن دلیج څوک دی، نو هغې ته به زه دا ویم چې حمزه بن دلیج یو مسلمان هکر دی چې شاوخوا 250 کمپیوټرې او 400 میلیونه ډالرې هک کړي ول، چې بیا وروسته یې هغه پیسې راواغېستې د فلسطین او په افریقا کې هغه مسلمان ملکونو ته ډونیټ کړي، یعنې هغې ته خیرات کړي، په هغې ته خلکو ته ورکړي چې کوم خلک د دې پیسو ته ضرورت لرلو. نو د دې خبرې نه وروسته په حمزه بن دلیج باندې د انټرنیشنل بانکونو یا د نړیوال بانکونو له طرفه ریپورټونه او جرمانې ولګېدې چې د کمپیوټر حق کړي دي او پیسې حق کړي دي. نو د هغې وروسته امریکا بیا دا حمزه بن دلیج راواغستو او په جیل کې واچو. نو حمزه بن دلیج بیا د دې وروسته د 15 کالو لپاره په جیل باندې محکوم شو او اوسه پورې په جیل کې دی. نو انشاءالله تعالی دا به د خیر سره په نږدې راتلونکي د جیل څخه راخلاص شي. زیاتره دوستان په دې فکر کې دي چې حمزه بن دلیج ته یې پانسي ورکړې ده او هغه وفات شوی دی، خو اصل کې دا نه ده. په دې تصویر کې چې تاسو ته د کوم انسان ښکاري دا اصل کې حمزه بن دلیج نه دی. حمزه بن دلیج په جیل کې دی او ژوندی دی الحمدلله، او په راتلونکي به د خیر سره خلاص شي. دا د مسلمانانو یو غازی دی، یو اتل دی، یو قهرمان دی، یو هیرو دی. نو داسې هیروګان دی الله پاک نور هم زیات کی. نو ګران دوستانو، تاسو څوک د دې حمزه بن دلیج د سټوري نه خبرې یا د کیسې نه خبرې، نو هغه راته ووایي چې هغه څومره دي د راتګ دپاره خوشحاله دي، او چې څوک خبر نه دي انشاءالله زما خو د اولنۍ ویډیو ده، نو ستاسو په مدد باندې که انشاءالله تعالی تاسو موږ ته سپورټ راکړو او موږ سره ودرېږئ، انشاءالله د دې مکمله سټوري ورته زه بیان کړم او مکمل یو ویډیو ورته پې جوړه کړم. دا زما اولنۍ ویډیو وله خواهش کوم چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلي، نو ما سره ودرېږئ انشاءالله تعالی. دې نه به ښایسته ښایسته ویډیوګان تاسو جوړوم او مکمل معلومات به درشي په باره کې در کوم. نو خوشحاله اوسئ دوستانو. مننه ډېره زیاته، په الله مو سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.